د افغانستان پخوانی او د ویسټ انډیز اوسنی روزونکی فیل سایمنز وایي چې افغان لوبډله یوه پیاوړې لوبډله ده، خو موږ ورته قوي پلان جوړ کړی دی. چې ملګرو دا څه ډول پلان دی، له کومو لوبغاړو څخه په یره کې دي دوی او له کومو لوبغاړو څخه نه یریږي او دوی نور څه خبرې کړې دي، ټول په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. مخکې له دې چې ټول معلومات درکوو، همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. فیل سایمن چې تر 2019 نړیوال جام پورې د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکی و، له نړیوال جام پای ته رسېدو وروسته یې له افغان کرکټ بورډ سره هم دنده پای ته ورسېده او کرکټ بورډ ورسره قرارداد ته دوام ورنه کړ. نوموړی په وروستیو کې د ویسټ انډیز ملي لوبډلې روزونکی وټاکل شو. فیل سایمنز په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې په اوږو یې دروند مسؤلیت پروت دی او غواړي هغه څه وکړي چې اوس لپاره ورته اړین دي. نوموړی وایي چې د روزونکي په حیث یو لوی هدف لري او غواړي چې د دوی لوبډله ویسټ انډیز دوامداره ګټونکی وي. هغه د افغانستان پر وړاندې لوبلړۍ د ځان لپاره په دې ښه وګڼله چې وایي د دغه لوبډلې مشر روزونکی پاتې شوی دی او په هر څه ورسره بلد دی. هغه همداراز زیاتوي چې افغان لوبډله پیاوړې لوبډله ده او کولی شي سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي، خو په وینا یې چې دوی هم ورته قوي پلان جوړ کړی دی. هغه وایي چې ښایي د افغانستان په خپل کوربهتوب د ویسټ انډیز پر وړاندې ښې لوبه وکړي او موږ لپاره به هم اسانه نه وي. هغه وایي چې موږ د هر څه لپاره چمتو یو چې په لوبه کې به ورسره مخ کیږو. فیل سایمنز وایي چې افغانستان چې 2 ځله ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه نو د افغانستان لوبډلې روزونکی و، خو اوس وایي چې د ویسټ انډیز لوبډلې روزونکی دی او دا ځل به یې هر څه برعکس وویني. د یادولو وړ ده چې افغانستان او ویسټ انډیز په هند کې 3 ورځنۍ 3 شل اوریزه او یوه ټیسټ لوبه لري چې د نومبر په 4مه نیټه به پیل او د سپټمبر تر 1 نیټې پورې به دوام وکړي.